نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډېر محترم ورونو، نن به موږ تاسو ته د خوب کولو سنت طریقه ښیو. هغه طریقه چې کومه طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وه، سټیپ بای سټیپ د احادیثو په رڼا کې به ښیو. تاسو هغه دا چې د سر نه اخره پورې وګورئ، په دې سنتو باندې تاسو نن لازما عمل وکړئ. د ټولو اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغوی به څه کول؟ د اوده کېدو نه مخکې یو دعا ده، په یو حدیث مبارک کې راغلی ده، هغه درته ویم. او هغه دعا چې کوم انسان ووایي دغه چې دی اوده کېدو په وخت کې الله تعالی به تمام ګناهونه معاف کړي. اگر که د دوی ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولیني، هغه هم درته ښیمه. د ټولو اول چې د اوده کېدو په وخت کې به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک څه کول، راځئ درته ښیمه. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه روایت ته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خوب حالت بیانوي. دی وایي کان اذا اراده، دا حدیث مبارک چې دی په دغه کې ترمذي شریف کې دی او ابواب الدعوات دی او دغه رنګ دریم نمبر جلد دی، په هغې کې دا درې واړه احادیث یو بل پسې لیکلي دي. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه روایت فرمایي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خوب حالت بیانوي. کان اذا اراده ان ینام وضع یده تحت رأسه، کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خوب اراده فرمایله، د خپل لاس مبارک به د سر د لاندې کېښودلو. یو خبره. ثم قال، او د هغې نه پس به داسې فرمایل، اللهم قنی عذابک یوم تجمع او تبغس عبادک. ای الله، ما د خپل عذاب نه وساتې په کوم ورځ چې به ته د خلک راجمع کړې او یا په کوم ورځ به ته خلک راپاسوي. نو دا جایز ده، دا چې دی اوده کېدو په وخت کې دا یو سنت عمل دی. اوس یو دعا مونږ اورېدلی ده چې مونږ په عام طور سره ویو، راځه هغه دعا هم درته ښیم. دا بل حدیث هم د حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه روایت دی. دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اراد ان ینام، کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خوب اراده او فرمایله، نو څه به کول؟ قال اللهم بسمک اموت و احیا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به څه ویلې؟ اللهم بسمک اموت و احیا. داسې فرمایل. و اذا استيقظ، او کله چې به حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل خوب مبارک نه را بیدار شو، نو داسې به وي. قال، داسې فرمایل، الحمد لله الذي احیا نفسي بعد ما اماتها و الیه النشور. دا دعا هم ثابته ده، لیکن بل د بخاري شریف یو حدیث دی، هغې نه دا دعا هم ثابته ده چې کوم مونږ عامه ذاته کړې ده او اسانه دعا ده. دا دعا وایي الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. دا خو زموږ د ماشومانو او غټو ټولو ته یاد ده. نو دا دعا هم ویلی شي او هغه دعا هم ویلی شي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به او د کېدو په وخت کې څه عمل کولو، هغه عمل درته ویم. د عمل چې کم انسانو کې الله تعالی به تمام ګناهونه معاف کړي. دا د حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه نه چې دی روایت دی. هغه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د ارشاد د قلقی فرمای، من قال حين یأوي الى فراشه، وی کم یو کس چې بسترې ته راشي او دا اووی د بسترې باندې دا اووی دغه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه 3 مرات. دا پکې 3 ځله وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو څه فرمایي؟ غفر الله له ذنوبه، رب العالمین به د دې انسان ګناهونه مات کړي. وان كانت مثل زبد البحر، اگر که د دې انسان ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولینی. وان كانت عدد، بیا فرمای وان كانت عدد ورق الشجرة، اگر که د دې انسان ګناهونه د اونو د پاڼو برابر ولینی، او اگر که د دې انسان ګناهونه د شګې د ذراتو برابر ولینوي. آخره کې وی وان كانت عدد ایام الدنیا، اگر که د دې انسان ګناهونه د شمیر د ورځو د دنیا ولینی برابر، چې څونه دنیا ورځې دي، که د دې انسان ګناهونه هم دومره وي، رب العالمین به د دې انسان ګناهونه معاف کړي. ډېره اسانه وظیفه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. بل د سنت کولو، د خوب کولو سنت طریقه څه ده؟
دې باندې ځان پوه کړئ. د ټول اول نمبر چې کله خپله بستره ځان ته خورئ نو د ټولو اول نمبر د خپله بستره 3 ځله وڅنډه. دا یو سنت طریقه ده. بیا چې کله په خپله بسترې باندې سملې نو په دې ښي سایډ باندې سمله، او چې کله په ښي سایډ باندې سملې یو خبر ادب چې قبلې ته به چې دی خپېکی به نه، نو دا یو ادب دی چې کله ته دغې طرف ته چې دی دغې طرف ته سر کې چې کوم دی لاس ته کېښودلو او په دغه سایډ باندې سملې نو دا به اللهم بسمک اموت و احیا. او بیا چې کله د خوب راپاسې نو دا به الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. بعضې کسان په خوب کې یېرېږي دا ځان له چې دی مستقل باس چې هغه هم درته کومه.